کامیابی ته رسیدل داسې نه ده چې کومه آیډیا کومه نظریه تا ته راغله په هغې کار شروع کړه که کامیابه شو که کامیابه نه شو بس پاته ده. ډېر خلک داسې فکر کوي چې دا څونه خلک رسیدلي دي یو قسمت یې درلودو مګر سټوري هغوی ته معلوم نه ده چې دوی کم سټرګل او کم مشکلاتو نه تیر شوي دي بیا دې سرته رسېدلي دي. همدغسې ما د یو چا دغسې قصه اورېدله د هغې نه چې څونه خلک انسپایر کېږي هغه به زه تاسو ته وایم چې یو کس و د نووا کیګن په نوم دا اوله کې د فیسبوک د کمپنۍ یو امپلایي و کارمند و 13م امپلایي چې کوم فیسبوک کې هغه دا نفر دې فیسبوک ته څه کارونه کړي ول دا سټیټس اپډیټ چې ته ګورې و ستا ته سټیټس اپډیټ دا هغه جوړ کړی و. نو څونه سټیټس اپډیټ چې اوس کېږي دا ټول د نووا کیګن د کریټیویټي د وجې ده. نووا کال کې 15.2 میلیونه انکم درلودو فیسبوک نه تنها دا چې دا شریک هم و فیسبوک کمپنۍ سره د تقریبا 9 میاشتې کار وکړو فیسبوک کې او هغه نه بعد کمپنۍ کې چې کوم د منیجر او یو ورځ وروسته چې راشه دلته وایي ته فایر یې تا نور کمپنۍ کې حق نه لرې تا نور مونږ وباسو خبره ختمه. ولې چې یو ځای کې غلطۍ نه ده نه د فیسبوک دننه چې څه معلومات دي هغه یو خبرنګار مخکې ته نه ویل شوي ول او خبرنګار ورباندې ارټیکل لیکلی و اخبار کې چاپ کړی و دغه د وجې دا یې وباست. د تقریبا 6 میاشتې ډپریشن کې تېرې کړې هغه نه بعد خفا د انډیوال کور کې پروت و 6 میاشتې نه کار نه روزګار 6 میاشتې بعد دا یو آیډیا سره راغی د 48 اور رول په نوم دې باندې یو کتاب مو لیکو د $1 million ویکند په نوم. نو هغه تاسو پیدا کولی شئ خپله د ویب سایټ کې مشته ده چې څنګه ته کولی شئ مختلفو آیډیاګانو نه مختلفو چانسونو نه اپورچونیټیز نه ته فایده واخلي یو کار مخې ته بوځي او د څونه کارونه شروع کړي ول ته هم دغسې کارونه شروع کوي آیډیاګان لري خو چې یو دانه د ناکامه شو ته وایي بس ختمه شوه زه به یو بل کار ونه کومه یا یو چاته به مزدوري وکړمه بل آیډیا سره په اسانۍ نشي راتللی. د یو آیډیا راغله د ایجوکیشنل سیسټم باندې یو بزنس یا یو کار د شروع کوو چې یو 15 هلکان نور راغونډ کړي ول دا آیډیا یو څه وخت وچلېدله مګر عاید یې ته نه 0 1 روپۍ هم ته نه ونه ګټله. ولې چې دا خلک ورسره څونه ول دوی هغونه کانفیډنس نه ول چې دا به مونږ مخکې بوتللی شو که نه او ده هم داسې غلطي کړی بغیر د دې نه چې خپل معلومات راغونډ کړي پوه شي مارکیټ وګوري یو شی بل شی انویسټمنټ یې پکې کړی و پیسې پکې لګولې وي. د هغې کیسه اوږده ده چې څنګه دا ناکامه شو څنګه پیسې ونه ګټلې خو هر څه چې ول دوه بزنسونه د شروع کړل دواړو کې ناکامه شو. بیا یو بل نظریې سر ته راغی چې څه خو زه غلط کوم یو څه خو دا پکې چې دا صحیح مخکې نه ځي. نو اپډیټ دا چې راوړل خپل فکر کې د ویلې چې زه باید اول دا کومه آیډیا چې ده دا باید اول تصدیق کړم په خلکو چې آیډیا مې صحیح وله هغه نه بعد به بیا په کار شروع د مخکې نه تصدیق کول نه چې کومه آیډیا یم ذهن کې راتله بس کار پې شروع کوو چې هغه ښه و که خراب و قسمت یې که ښه و چلېدو به که قسمت یې خراب و نه چلېدو دغه دپاره دا ناکام پاتې کېدو. دې نه بعد چې هر نظریه درته راتله ده به پکې چیک کول اول به تصدیق کړل آیډیا چې آیا دا نظر مې صحیح ده او که نه ده صحیح چې صحیح و بیا یې چلاو. نو د ریسرچ کول نه بعد سرچ کول نه بعد یو میک هایست ویب سایټ سره مخامخ شو چې هغه ویب سایټ به چیک کول نورو د اډاپ کمپنۍ سافټویر چې دي دا به یې راواخیستل یو پیکیج به د ویب سایټ جوړ کو او نور خلکو ته به یې په ډسکاونټ باندې خرڅول یعنی د خپل اډاپ کمپنۍ سره یو قرارداد درلودو چې تا پروډکټ په ډسکاونټ خرڅوم. د ویب سایټ فائدہ څه ده چې خلک دې نه اخلي او مارکیټینګ د دې خپل د اډاپ کمپنۍ کوله خپل وی مارکیټینګ نه کوو. بیا د یو آیډیا سره راغی چې ولې نه همدغه کار زه په یو بل برخه کې شروع کوم همدغه آیډیا مګر په یو مختلف کار کې دا نظر ورسره هغه وخته پورې خو چې زه کله هم یو کار شروع کوم نو دغسې یو کار کې به شروع کوم. نو اول سټپ یې شی و چې اول یو $1 million آیډیا را پیدا آیډیا نه بعد بیا پې ګورو چې سره مخکې لاړ شو. ریډټ په نوم یو ویب سایټ ته دې کې خلک زیات خپل وال پیپرز او عکسونه او اپلیکیشنونه سافټویرونه زیات چک کوي ګوري. د دې کې یو ورځ کتل چې دا خلک څونه هم عکسونه چې اپلوډ کوي خپل ایمیجر ویب سایټ بیل هلته یې اپلوډ کوي بیا هغه نه بعد دلته شیر کوي خلکو سره که ډېر عکسونه تا اپلوډ کول هغه ویب سایټ کې ایمیجر ویب سایټ کې نو هغې کې باید تا به سبسکرپشن اخیستو چې هغه نه بعد تا کولی شو چې څونه هم ایمیجز یا وال پیپرز یا عکسونه تا اپلوډ کوي هلته یې اپلوډ کولی شي بیا هغه نه بعد د خلکو ریډټ ویب سایټ کې خرڅول یا شریکول خلکو سره. اوس ریډټ ویب سایټ د بل چا ده ایمیجر ویب سایټ د بل چا ده. دا اوس داسې نظر سره راغی ولې نه چې کوم هغه میک هایست آیډیا وله دقسې زه د ایمیجر ویب سایټ ډسکاونټ واخلم په ریډټ کې شریک کړم. اوس دا آیډیا خو ورسره وه دا آیډیا اوس یو چا باندې ویلیډیټ کوي تصدیق کوي وایي دا هغه خپل چې کوم منټور و هغه سره یې دا شریک کړله چې ما دغسې یو آیډیا ده چې دا یې تا په نظر څنګه ده وبه چلېږي که وبه نه چلېږي خو هغه ورته داسې یو مثبت جواب ورنه کو وایي فکر نه کوم چې دا کار دی وچلېږي خو بیا هم خپل یو فکر یې درلودو
یو ټرای وکړله چې راځه مخکې به پلار شو چې کم نتیجې ته رسیږو ولې مصرف یې د په نه راتو دا اول کوشش وکړو زنګ یې وواهه د ایمیجر آنر ته چې کوم هلک ده هغه ورته زنګ نه جګاو بیا ورته ایمیل وکړه څو ایمیلونه بعد جواب راغی د صرف ایمیل کې دا ویلو چې زه تا ته د ایمیجر سبسکرپشن 200 نفرو ته زه ورکول غواړم که ته ما سره موافق یې که نه یې په ډسکاونټ کې هغه ورسره موافقت وروښودم یو کس خو راضي شو راغی ریډیټ کمپنۍ آنر چې ده ته یې ایمیل وکړو څو ایمیلونه بعد ورته ویلي ول چې دغسې تاسو ویب سایټ کې د ایمیجر یوزر زیات دي خلک سبسکرپشن زیات اخلي ولې نه داسې یو کار وکړو چې د دغه ایمیجر سبسکرپشن موږ تاسو په ویب سایټ کې ډسکاونټ ورکړو خلکو ته نو هغه ډسکاونټ به د ما د ویب سایټ په لاره باندې وسي نو راځئ چې دا کار مخکې بوځو د آنر چې هغه هم خوشحاله و چې وایي موږ ویب سایټ کې ډېر خلک د ایمیجر یوزرز دي ولې نه هم دا کار وکړو هغه هم پې قانع شو اوسه پورې د مصرف ته راغلی د نه بعد د څه وکړل یو وړکی 1 پیجر ویب سایټ یې جوړ کړو epsumo.com په نوم پاکستان نه یو نفر هایر کړی و چې ساعت کې 200 کلدارې ورکولې 4 ساعته کې دا کار ختم شوی یو وړکی ویب سایټ کې جوړ کړو یو پیج والا د دغه ویب سایټ د ایمیجر ویب سایټ ډسکاونټ په دغه پلیټفارم کې باید ته ورکول شي اول کار د 200 سبسکرپشن سول دا 200 سبسکرپشن په اولینی لانچ کې یو ساعت کې کې یو نیم ساعت کې دا مکمل شو اوس چې دا ویب سایټ شروع شو $50 د انویسټمنټ اوس په دې کال کې 2040 کې د 500 میلیونو عاید ورته راوړي دا ویب سایټ نو فکر وکړئ چې کم ځای نه راغی څونه آیډیاګانې د فیل شولې او کم سر ته دا راورسېدو په دغه آیډیا باندې اوس که تاسو فکر کوئ چې ولا موږ سره آیډیاګانې دونه نشته دي آیډیاګانې نیول شوي دي ډېر کارونه تاسو کولی شئ اوس ایربنبي ټول نه ښایسته کار چې کولی شئ خپل کم کور لرئ پراپرټي لرئ هر ځای کې چې ته هغه په رینټ ورکولی شئ په کرا ورکولی شئ که یو کوټه دي 2 کوټې دي که یو مکمل کور دی که فلیټس دي هوټلز کې ته کوټې لري مګر نه اوسېږي پکې ته کولی شي ایربنبي له لارې هغه ټول کرایه ورکړي او هغه نه ته اضافه عاید هم ترلاسه کړي د مکمل کورس ریکارډ شوی د په یولرنا کې نو هغه هم ته کولی شي فالو کړي هغې طریقې نه ته خپل آیډیا کلیر کړي چې ایربنبي زه څنګه شروع کړم نو دا ټول نوي کارونه دي چې خلکو ماینځ ته راوړي دي د بل چا کار نه استفاده کوي او خپله پکې عاید ګټي نو ته هم داسې کولی شي دا قصه ماته ډېره جالبه وه که غوښتل مې تاسو سره هم شریک کړم کوشش کوم چې دغسې کوم شخصیتونه چې رسېدلي دي یو نوی آیډیا یې خپل ځان نه جنریټ کړی څنګه دې مقام ته رسېدلی دا به ورو ورو شریکو امید لرم چې څه تاسو ذهن هم په خلاص شوي اوسي دا قسم که خوښه شوي اوسي شیر کړئ خپل دوستانو سره چې هغوی هم پوه شي چې دغسې یو آیډیا د فیل شو دویم ته لاړ شي دویم د فیل شو دریم ته لاړ شي همدغسې نوې آیډیاګانې خپله جنریټ کولی شي کوم آیډیا ده چې فیل کېږي د هغې فیلیر وجه باید ته پیدا چې ولې ناکام شو کوشش وکړه چې هغه کار درنه تکرار نه شي نو له خیر سره به کامیابه اوسئ